پښتو ژبې زده کړه لنډې کیسې. درنو دوستانو سلامونه. مخکې له دې چې زموږ دا لنډه کیسه واورئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زنګوله کېکاږئ. د پنځم ټولګي پښتو کتاب لنډه کیسه. داستان کوتاه کتاب پښتوی صنف پنجم. د کتاب پلورنځي مخې ته سودا په لاس ولاړم. روبروی کتاب فروشی سودا به دست ایستاده بودم. یو تنکای ځوان راغی. یک نوجوان آمد او په فارسی ژبه راته وویل و به زبان فارسی برم گفت پلاستیک میگیری؟ خوب پښتون و اما پښتون بود. زړه نازړه وم چې وی پیرم تری کنه. دل نادل بودم که بخرم ازش یا نه. پلاستیکی راته خلاص ونیوه. پلاستیک برم باز گرفت. ما خپل سودا پکې واچوله. ما سودای خود انداختم او 10 روپۍ می ورکړې و 10 افغانۍ برش دادم. شونډې وچې د بازار په ګټ لړلې وې. لبهای ترکیده به گرد بازار داشت. ترې می وپوښتل. ازش پرسیدم روزه هستی؟ ویل هو. گفت بله. ما ورسره ټوکه وکړه. ما امراش مزاح کردم چې روژه نه یې که روزه نیستی. نو سمدلاسه یې دی خوا او خوا وکتل. دفعتاً ای طرف و او طرف دید او د پیرکیو په کراچۍ سترګې ولګېدلې و چشم به سوی کراچۍ بولانی دوخت. راته یې وویل برم گفت هغه پیرکۍ هم راته واخله او بولانی را هم برم بگی. زه یې نخورم. ما نمیخورم ځکه زه روژه یم. به خاطر که ما روزه هستم. عمر د روژې نیولو نه و. عمر روزه گرفتن نداشت. ښایي کورنۍ د خوراک څښاک نشتون له امله دې ته اړ کړی وي چې روژه ونیسي. شاید خانواده‌اش به خاطر عدم غذا و نوشیدنی مجبور کرده‌اش که روزه بگیرد. هغه 10 روپۍ په جیب کې واچولې او روان شو. او 10 افغانۍ را د جیب خود انداخت و روان شد. شاته یې کتل. زړه نازړه بیا راغی او څنګ ته مې نږدې ودرید. طرف عقب خود می دید. دل نادل دوباره آمد و نزدیک پهلوی ما ایستاد شد. په ټیټ غږ یې راته وویل به صدای پخش برم گفت د پنځم ټولګي یو کتاب می پکار دی. راته یخلی. کتاب صنف پنجم کار دارم. برم میگیری؟ هم ودردیدم او هم ویاریدم. هم احساس درد کردم و هم افتخار کردم چې په دې غریبۍ او ناداری کې د کتاب او لوست غم ورسره شته. که د این غریبی و ناداری غم درس خواندن و کتاب همراهش است. په 80 افغانۍ می ورته یو کتاب واخیست. به 60 افغانۍ برش یک کتاب خریدم. داسې خوښ شو لکه اختر چې بیوی. قسمی خوشحال شد که هیچ سرش شده باشد. پلاستیکی کڅوړه تر څنګل ونیولې. خریده های پلاستیکی را زیر بغل خود گرفت. د کتاب پاڼې اړولې. ورق های کتاب دور میداد او پرته له مینې کولو روان شو و بدون محبت رفت. خب دوست عزیز لغت از زیر متوجه باشین. کتاب پلورنځی، کتاب فروشی، لاس، دست، تنکای ځوان، نوجوان، زړه نازړه، دل نادل، پیریدل، خریدن، شونډې، لبها، ټوکه، مزاح، پیرکی، بولانی، ژبه، زبان، ښایي، شاید، خوراک، غذا، څښاک، نوشیدنی ها، اړ، مجبور، بیازلی، دوباره، څنګ، پهلو، نږدې، نزدیک، ټیټ، پخش، غږ، صدا، ویاړیدل، افتخار کردن.
سترګې، چشمها، اختر، عید، کڅوړې، خریده‌ها، پاڼې، ورقها،